د عبیر له جانبه څخه خوش آمدید وایو. په دې نن تقریب کې چې زموږ منتخب نمایندګان او د ژوب شیراني سرکار عوام او مختلف سماجی او سیاسي پارټیانې مدعو شوي دي. د دې مقصد هم دا دی چې موږ په ژوب او شیراني کې له کوم تعلیمي مسایل سره موږ ښکار یو هغه به څنګه حل کوو. تعلیمي ایشوز د هغه د حل کولو ایجنډا ورسره واخلي او عوام ته لاړ شي. موږ ووټ ورکوو ووټ فار ایجوکیشن. موږ د تعلیم لپاره ووټ ورکوو. ولې چې تعلیم معنا زما مستقبل ما بچی وي، زما بچی ده چې زما بچی او بچی تعلیم یافته شي، بیا به د دې اثر به پر ګډو معاشره باندې وي. بیا څوک معاشره لیکه پړه شوله د دې اثر به بیا پر صوبه وي، بیا به پر ملک باندې وي او بیا به دغه ملک هم د دنیا په ملکو کې سیال ملک وي. زه د ډاکټر عمر خان بابر صاحب شکریا ادا کوم چې د ښار دپاره ګرلز او بوای سکول منظور کړل په داسې حال کې چې دلته د تعلیم مسله ډیره سخته پیچیده او یو ډیره ناگفتبه صورتحال اختیار کړی دی. تاسو ته معلومه ده چې په سکولانو کې تر کومه حده پورې چې ما تقریبا 3 سکولانو 4 سکولانو ما ته ویزټ راکړی دی، ما کتلی دی. په یوه کلاس کې دلته خو سر 100 سټوډنټ وشول. ما داسې کلاس هم ولیدی چې په هغه کې تر 150 زائد سټوډنټس ناست وو او استاد یو ورته ولیان وي. او دا مسله له نن څخه نه ده، دا مسله چې زه په شعبت پوهېدلی یم د تعلیم مسله ده تر اوسه پورې دا مسله را روانه ده. دلته ډېر خلک تر سوي دي، نمایندګان تر سوي دي او بیا ډېر کارونه هم کړي وي. نوی نسل تاسو تر ما ښه په خبر یاستئ چې دغه فیسبوک راغلی دی، یعنې د دغه ځای د نکاح په اړه اندازه ولګوه چې افسرۍ کولی شي خو ټیک ده چې بېروزګاره وي په ګرد ورځ پر فیسبوک ښکنځا کوي. څه ده دا خو د نکاح په اړه څنګه تعلیم ته ګورې؟ ته یو تعلیمي نظام وګوره چې دا زموږ په تعلیم کې کم عیب دی چې لیکه پړه انسانان نه، لیکه پړه مؤمنان نه، لیکه پړه ډاکوګان پیدا کوي. څه یې پیدا کوي؟ لہذا پر دغه جعفر خان صاحب سوچ وکړي چې موږ په دې سبجیکټ کې له پیلي څخه تر MSc پورې د روحاني اصلاح یو سبجیکټ شامل کړو چې انسان چې د روحاني اصلاح سبجیکټ ووایي بیا به دی لیکه پړه مؤمن جوړ شي. او چې لیکه پړه مؤمن جوړ شو ستا د سمینار یو صورت ته سره هغه څه به خپل فکر دا وي چې زه د دې قوم څنګه خدمت وکړم. ایجوکیشن د ژوب زما تر ګردو اولین تر ګردو لوی ما درته وویل چې زه وزیر جوړېدم 2 سکولان، یو ګرلز های سکول یو بوایز های سکول، دریم های سکول نو نن 27 های سکول دي. یونیورسټۍ د لې راغلې ده، اوس دا د کلاسز شروع دا د پاکستان پر لیول پاور لسه یونیورسټۍ کې د دغه یو ترتیب ور یو شی معلوم دی. یو د لیبر کم سکولان چې راغلي دي دا د استاد بیکن هاوس د سټانډرډ سبق ورته یي مکانونه وخت برته شروع دي. برته ما ورتول برته لږ پر میرټ باندې وکاسته چې هغه برته کمزوري نسیرا. یو د پولیټیکنیک لپاره په ټیکنیکل ټریننګ سنټر بلډینګ مونږ جوړ کړی دی. ټیکنیکل ټریننګ سنټر دا اوسي IT یونیورسيټي بیوټمز یونیورسيټي ارزي بلډینګ دی پکښه. دا بل دغه ځای ان شاء الله په 2 کال کې شیفټ خپل مستقل بلډینګ ته دلته به پولیټیکنیک کا خدای کولې راوړو که زه هم ممبر کا هر یو و نو هغه واقعي په ژوب کې ضرورت شته چې زه ایجوکیشن منسټر ولم ټیچر ټریننګ سے به سرټیفیکیټ نور سره تغو پر ګر سره هغه برتی کېدای نه شو. بیا له وخت سره پرایویټ ادارې هم راغلي هغه هم چینج کړي. واقعي بغیر ټریننګ یو شی نشي چلېدای. ټریننګ ورکړئ